बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकबीरात तशरीक څه ته ویل کیږي نن په دې باندې خبره کو او تکبیرات تشریق په حواله سره یو څو مهم او ضروري مسائل دي هغه ز تاسو را شیر کول غواړم زګه چې په دې حواله سره ډیر کسان د غلط فهمي شکار دي او یاد وساتئ دا مسله سم معمولی مسله نه ده بلکې دا مسله د وجوب درجه لري یعنی تکبیرات تشریق ویل دا واجب دي او نارینه به څنګه وي زنانه به څنګه وي د کله نه به شروع کوي تر کم وخت پورې به وي او دغه شانتي کچری د یو کس نه ير شي د تکبیرات تشریق نو هغه بس کی په دې باندې با استغفار کی یا با چکل او ترایات شي د هغه ټیم کې به وي یا په دې باندې با صدقه وغیرہ ورکی یا سب کی نو دا یو څو ضروري مسائل دي په دې باندې ځان خبر کړي اول تکبیرات تشریق د 9 ذی الحجه یعنی 9 ذی الحجه د سحر د مانځنه والی د 14 ذی الحجه تر مازیګر د مانځه پوری د هر مانځنه بعد یو ځله چې کوم دی ویل په نارینه او زنانه باندې دا واجب دي او دا تکبیرات تشریق څنګه وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا یاد کې دا تکبیرات تشریق دي یعنی هر مانځنه بعد د 9 ذی الحجه د سحر مانځنه واخلي د 14 ذی الحجه تر مازیګر د مانځه پوری د هر مانځه چې کله فرض منځو کوي د هغه نه بعد هر نارینه او زنانه به دا یو پیری دا وی او دا په هر نارینه زنانه باندې د مانځنه بعد واجب دی یعنی کچری پری هو نو دا کبیره ګناه دی قصدن پری خود نه دی بکار زنانه چې کوم دی دا با ظاهر خبر د پکور کې چکلا زنه مونږ کې نو دا په آهسته आवाज باندې وي یعنی بلند आवाज سره بنوي نارینه چې کوم دی هغه کجری د جمع سره موس کې یا زنه الګ مسکینو با आवाज بلند بدا تکبیرات تشریق وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد اوس بالفرض یو کس دا سره چې د هغه نه د تکبیرات تشریق غیر شو منځیو کو تکبیرات تشریق تنیر شو ظاهر خبر دا واجب دي نو په دې باندې وې دي سکی نو بهر حال کچری داسې عمل نه کړي چې د مانځنه منافي وي یعنی داسې یو عمل نه کړي چې دغه په ذریعہ باندې موز مات شي نو کچری ته رعایت شي نو بیا فل فور دی هغه تکبیرات تشریق ادا کی یعنی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد فورا دی وي لیکن کچری داسې عمل کړي چې د موز منافي وي یعنی سلام اړولې یا خبري شروع کړي یا پاسېدلې تلې ټیم بګي وتلې نو په دغه صورت کې ظاهر خبره ده دا خو د ير شو نو په دغه صورت کې بده بیا استغفار یعنی په دغه عمل باندې ظاهر خبره ده ير شو دي واجب عمل او تکبیرات تشریق دا واجب عمل پرې خې دي ير شو دي نو په دغه صورت کې بده سکی استغفار وي استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه استغفر الله دا دی وي او د الله رب عزت چې دي استغفار وکي او دغه شانتي زنانه لپاره هم د عمل زنانه په هر مازنه بعد په ایسه اواز سره جګم دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا په ایسه اواز سره وي په بلند اواز سره بنوي او کچري ير شي نو یقیني طور پر دا مسله چې کوم د نارینو لپاره ما بیان کړه چې کله تر آیات شي کچري دا عمل نه کړي چې د مانزه منافي وي نو فل فور دي دا تکبیرات تشریق ادا کی او کچري دا عمل کړي سلام اړولې او بیا خبري کړي یا پاسېدلې تلی نو په دغه صورت کې چکل او ترایات شي چې زما خو تکبیرات تشریق ګر شي نو بیا دي استغفار وکي یعنی استغفر الله په دغه باندې توبه استغفار وکي نو بهر حال دا د تکبیرات تشریق په حواله سره یو څو مهم او ضروري مسایل امید کوم چې مساله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته